بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله مولانا العظيم. دغه آیت کې الله جل جلاله د باطل خلقو عقیده او ځوان ذکر کوي چې د دوی دا ګمان سوچ او فکر و چې ویل چې مسلمان کا دا دعوا لري چې آخرت کې بیا موږ ته دغه جنتونه لار کوي او دا نعمتونه بوي نو دغه نعمتونه به که آخرت بیا وي موږ ته به هم ملویږي او په دغه به د دوی دلیل دلیل به دا و چې لکه دنیا کې موږ ته الله ښه حالت ارکړه ده، مال دولت الله ارکړه ده، ښه کورونه مځکې جایدادونه الله ارکړي، بچیونه الله ارکړي دي. دا دي مشرکینو به الله منه په دا ځون پوی کو خو د الله سره شریک پې جوړول قیامت جزا او سزا دا نه منل. په خپل الله فرمایي چې کله سمندر په چپې کې گیر شي دعوا الله مخلصین له الدین، بیا الله جل جلاله ته د خپل عقیدې خالصون کی الله ته نورې وایي چې یا الله باچ مو کې خو چې کله نجات ورک اذا هم یشرکون بیا سره شرک کوي نو دوی به وی چې کچیرته د مسلمان چې داسې به بیا قیامت وي او بدلا بوي او جنتونه بوي نو که دغه چیرته یي موږ ته به هم دغه هر څه ملویږي او په دې باندې به دوی دلیل د دنیا کوم حالت او دا به پیش کوم. دنیا کې موږ ظاهر حالت اعتبار سره شیو او دوی چې دی دوی ښه نه دي هلته کې به هم موږ شو لیکن دنیا کې چاته ښه حالت ملوېدل دا د دې دلیل نه چې دا په الله ګرون ده، د الله محبوب ده، الله ته پسند ده. ان الله یعطي الدنیا من یحب ومن لا یحب. دنیا الله پاک کڅوک وي ته پسند وي او کڅوک پسند نه وي الله دنیا ورکوي. ولا یعطي الدین الا من یحب، او دین الله هغه چاته ورکوي چې هغه الله ته محبوب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې الله ته څوک هم په د کائنات کې محبوب نه و، لیکن د علیه الصلاۃ والسلام غوندې په هغه وخت کې فقر دا د چا سره هم نه و چې 2 میاشتې به عایشه رضی الله فرمایي د موږ کور کې اور بلېده نه، ځکه چې د پختیان به څه نه و او کورونه یې څومره کورونه و نه چې و دا یې بیبیونې وې، هرې بیبي ته خپله حجره او کمره جوړه وه او داسې کمره نه وه لکه دغه محلات چې کسې بس خو د خجورې نه څه سپرونه ورسره جوړ وي نو الله جل جلاله فرمایي داسې هرګز نه دو چې ته دنیا کې کوا ګناهونه او تو ته د جنتونه ملویږي. نن که مسلمان هم ده یو مسلمان د هغه چې الله غفور رحیم ده، الله که غفور رحیم ده الله قهار هم ده. الله جل جلاله د جنت او د جهنم جوړ کړي دي دغې دپاره دي چې نیکو خلکو چې هغه تمام عمر الله ته په عبادتونو باندې تیر کړي، په اطاعتونو باندې تیر کړي، د نفس تکلیفونه برداشت کړي، د نفس مخالفت وکړي، د خلکو په اذیتونو باندې صبر وکړي، تحمل وکړي، برداشت وکړي، درنګې د الله د دین دپاره مجاهدې وکړي، نه سوړه خیال کوي نه د غرمه خیال کوي،
رژې روشي سختې رژې لري معاملات ته خلکو سره ټیک شورئ یو طرف ته دغه دومره مجاهدې وکړي او په دغه اعمالو ذریعې سره الله پاک جنت ته ورسوي بل طرف ته چې دی هر وخت خپل نفس نه معبود جوړ کړی ده او څه زړه وي ته یې کوم ګناه وي ته یې یو ګناه هم پرېږدوي نه نو دا هم جنت ته لوټ شي بیا خدا د خدای انصاف نشه نو الله جل جلاله به هر چاته د خپل عمل مطابق بدله دغه ورکوي ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا ګمان کوي هغه خلک اجترحوا السیئات چې دوی کسب کوي د ګناهونو لره د کفر او د معاصیو لره ان نجعلهم چې دوی موږ وګرځو کالذین په شان د هغې خلکو آمنو چې دوی ایمان اروړه او عملوا الصالحات دوی نیک اعمال کوي سواء محیاهم و مماتهم دوی ګمان دا کوي چې برابر د محیاهم ژمدي کېدل دی دوی و مماتهم او مړ کېدل دی دوی یعنی که نن ژمدي پوتې کېږي دوی د حالت هم برابر ده مړ کېږي هغې نه بعد حالت دا د دوی برابر ده نه 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 ساء ما یحکمون ساء ډېر بد د ما یحکمون چې کوم دوی فیصلې کوي وخلق الله السماوات والارض او الله جل جلاله پیدا کړي دي السماوات اسمنون والارض او مځکه بالحق دی پر د اظهار د حق دی پر د دې چې دغه مونونه او مځکه نه دی الله پاک په وحدانیت باندې دلایل پیش کړي شي چې دا دومره لوی نظام هر شی دنیا کې چې موجود ده جوړ شوی ده څوک پسې سټ ته جوړونکی موجد شته ده د هر ایجاد لره موجد شته نو دا دومره لوی اسمان او مځکه دا کائنات دا هم په خپله باندې نشي جوړېدی دا هم چا جوړ کړه چا جوړ کړه اوس نو موږ ته پیغمبرون رستولی دي موږ ته خپل کتابونه رستولی دي چې دغه کې موږ ته د هر څه ویلي شوي دي چې دغه جوړونکی الله جل جلاله ده دا ومنه ولتجزا کل نفس اوس دا اسمونه او مځکې دا الله هسې باطل بلا فایده نه دی پیدا کړي بلکې د انسان د پوره پیدا کړي دي یو قانون او دستور یې رستوله ده دغې مطابق په انسان عمل کوي هغې نه بس ته به هر نفس ته د خپل عمل مطابق بدله چې د هغه میلویږي ولتجزا کل نفس بما کسبت او د دې پوره چې بدله ورکړی شي هر نفس ته بما کسبت چې کوم څه کسب کړي وي د معاصي او د اطاعاتو نه وهم لا یظلمون حال دا چې په دوی باندې به ظلم نشي کولی چا نیکۍ کړي هغې نه نیکۍ ارکامې کا او چا ګناهونه کړي دي نو هغې ته ګناهونو پسې چې 50 کړي دي 50 پسې نوره ولیکه نه داسې ظلم په چا نشي کوی خپل چې چا که نیک عمل کړي نیک عمل نه به الله ته زیاتوي او هر چې کمول نشته ګناهونه په ډېرې به الله پرده واچوي دا نه چې کړي 50 دي او ورته اچوي پسې 100 الله منصف ذات ته افرأیت من اتخذ الهه آیا افرأیت خبر روکه دی هغه چا متعلق اتخذ الهه چې د جوړ کړه ده الهه معبود خپل هواه خپل خواهش اوس خپل خواهش سره څرنګه معبود جوړي معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے الله دې د موږ عبادت کو دا دې موږ معبود ده نو اوس مناسبه خدا دو چې لایق دادو د هر انسان سره چې الله می الله اومنه معبود می اومنه هر خبره زه د هغه اوس منه د هغه زه اطاعت کوم یو خبره زه پوهیم چې دا مطالعه ویلي چې داسې وکړه زه هغه شی کوو او د وی متعلق الله متویلی چې دا هغه مه کوه زه نه کوو نو دغه صفت ته معبودیت ته چې دا مو معبود منله اوس که یو کس داسې ده چې هغه ته سم نفس یی بس په هغې پسې دی بیا لګېدلی هغه شی دی کوي که بل طرف ته عقل دته یی چې وا نفس ته خو موته د دغې نه یی چې دا وکړه دې کې خوند ده موته دې کې لذت ته موته خو بل طرف ته د مو الله د دې موته اجازت نه درکړه مو دین موته اجازت نه درکړه نو دا د نفس په هر شی کې حکم منی خبره منی لہذا دا نفس دې پر داسته لکه معبود چې کسه علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
چې معبودون د خلکو ډېر جوړ کړي حقیقي معبود الله ده. نو دا دی دا قرآن کې موږ بیان چا لات نیوله، چا منات نیوله، چا عزا نیوله ده، چا یغوث او نصر. نو لکه بوتونه چې کوم دي او چا پکې خپل نفس چې دا دغه معبود جوړ کړ. ټولو کې بدترین معبود په باطلو معبودونو کې د نفس ته. دغه سړی دا په ډېرې ګناهونو ورچي، دا سړی په ظلم امده کوي، دا سړی په فحشا او په بېحیاتوب باندې ورچوي، دا سړی په حرامو باندې ورچوي، په هر څه شي دا ورچوي. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څلور شی نه دي که چېرته دغه چا ونه کړل نو بیا دا به د افساقو په زمره کې روشي، دا به د الله جل جلاله سره فاسق شمار کېږي. یو ګوره الله جل جلاله اشیا رستولی دي حلال، یو دي حرام، یو دي احکامات، یو دي ممنوع شیونه. نو اوس که یو سړی حلال چې دا هغه پروا نه کوي، د حلالو په ځای باندې حرام چې دا هغه اختیار کوي، حرام شیونو د اینه اجتناب نه کوي، په حرامو کې هر وخت وکي، د الله د حکم تعمیل نه کوي، الله پاک طرف نه کوم ممنوع شیونه دي د هغې نه دی اجتناب نه کوي، هغه ممنوع کې دی وکي کېږي، دا انسان فاسق ده. او که چېرته د حلال وګڼل، حرام د ارتکاب یې ونه که حرام یې وګڼل چې د زه نه کوم د حرام، د الله حکم یې احکامات یې په زوی کړل، ممنوع شیونو د هغې نه اجتناب وکړو، نو بیا دغه چې د صالح بنده ده، دا په فساقو کې نه ده. نو الله فرمایي چې افرأیت خبر وکړه د هغه چا متعلق اتخذ الهه هواه چې د جوړ کړه د خپل معبود هواه خپل خواهش واضله الله او دای ګمراه کړه د الله جل جلاله علی علم سره د عقل نه، سره د علم سره د عقل چې پیږي په دا باندې چې دا ګناه ده ای باوجود یې هم کوي، ګمراه شو دی. وختم علی سمعه او مهر لګول الله پاک په غوږونو د باندې و قلبی د په زړه باندې وجعل علی بصری او ګرځول الله پاک په سترګې د باندې غشاوتن پرده عظیمه. ومن یهدیه من بعد الله پس څوک ته هدایت وکړي بعد الله جل جلاله نه افلا تذکرون تاسې نصیحت نه حاصلوئ. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا او دوی یې چې ما هي نه ده دغه ماهود زندگی د باز بعد الموت الا حیاتنا الدنیا مگر ژمدود د موږ د دنیا ولدا نموت چې موږ پکې مړېږو موږ پلرونه مړه شي ونحیا موږ ژمدي شو موږ زمن پکې وشي پیدو شي ژمدي شي بس دغه ده. وما یهلکنا اوس دوی چې بیا دا د الله عذاب در باندې روغ دا در باندې روغ دا کیسې نشته ده. وما یهلکنا او موږ نه هلاک کوي الا الدهر مگر زمانه تېرېدل د زمانې ابل عرض مې و چې ګوره نن د مسلمانو هم دا عقیده جوړه کړې ده هغوی چې د ملاو داسې خبرې کوي چې الله خفا ده برومونه نه کېږي دا خو یو موسم سلسله ده په دغې موسمونو کې عموما یې چې برومونه کېږي نه بیا په استدلالات هم پیش کوي چې بیا دا دی په دا نورې ملکونو کې برومونه کېږي نورې شهرونو کې برومونه کېږي بیا هغې څخه ویلې ګناهونه نه کېږي که اوس په دغې ته څه جواب کوي دغه ملاحده ته به ته جواب ورکې خو دا ورته وایي چې د الله جل جلاله عذاب څه یو شکل خو نه ده که نه چې برون نه کېږي اوس الله خفا ده برون کېږي الله خوشحال ده. ځنه علاقې داسې دي چې هغې ته مخکې موږ دا ویلي چې موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام د الله نه پوښتنه وکړه یا الله تو د ناراضګۍ څه علامې دي وی کله د عبرون وخت وی بیا یې زه نه کو او چې کله د عبرومه وخت نه وي بیا یې زه کو بادشاه در باندې ظالم مسلط کو د تو کوم مالی اسباب دي داسې چاته ویر که چې کوم زوی دې لګولو وي اسکې نه لګوي او چې کوم دې نه لګولي په هلته کې لګوي دا د مو د ناراضګۍ علامات دي. نو اوس که په هغه علاقو کې الله نن په مو برو نشته مو ته حاجت ته هلته کې کېږي هلته کې تو ته پته چې د برو ما حاجت ته او که نه د حاجت او هلته کې د الله جل جلاله صرف اور صرف یو
دغه نعمت یې ورکړه ده او بل د عذاب شکل په هغې باندې نشته ده. نو داسې مسله ده. نن د موږ د مسلمان عقیدې چې دي هغه ګډې وډې شولې او دا یود لرو. عقایدو سره انتهایی خیال کوو. عقیده صحیح نه وي که نه 24 غنټې خدای ته په سجده باندې پرېوته یو سیکنډ ته هم د الله پاک دغه سجده قبوله نه ده. ته صدقې کوه، ته نفلونه کوه، عبادتونه کوه، چې عقیده دې ټیک نه وي که نه فجعلناه هباء منصوره. داسې دا کفار چې دي یهود نصارا ټول خو داسې نه دي که نه چې د مسلمان د پوره لګیا دي او بس کویو ته کن دي. ډېر دغسې دي چې مسلمانانو ته فنډونه لري، روډونه ورته جوړوي، هسپتالونه ورته جوړوي، تعلیمي ادارې ورته قایموي، خو لیکن ایمان یې نشته ده. د دوی دغه هېڅ هم قبول نه دي. الله فرمایي فجعلناه هباء منصوره. دا هر څه د دغې که کوم د غلطې عقیدې خلک دي کافر ده ښې چارې کوي دنیا کې د ده د ښې چارې په وجه باندې الله به ښېګړه ورسره وکړي ځکه چې دا ښېګړه کوي الله مصیبت ورنه لرې کړي. خو لیکن د ده د زندګۍ رسې د دې اثرات دي ان اپله دا بلکل نیست و نابود دي. داسې مسله ده. نو دغه کفار یي وما یهلکنا الا الدهر چې موږ نه هلاکوي مګر مرور د زمانې تېرېدل د زمانې وما لهم بذلک من علم او نشته دوی لره په دغه خبره باندې په دغه قول باندې من علم د څه دلیل نه ان هم الا یظنون دوی نه دي مګر دوی ګمان کوي صرف تصورات پیش کوي. واذا تتلى عليهم آیاتنا چې کله تلاوت کړي په دوی باندې آیاتونه دي موږ بینات واضح آیاتونه ما کان حجتهم نوی جواب دی دوی الا مگر دا خبره ان قالو چې دوی وایي ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین چې ارتاګ وکوئ په پلرونو دې موږ باندې ژمدي که چېرته وایي تاسې رښتوني نو که تاسې موږ ته قیامت یې دوئ بیا به ژمدي کړو موږ کوم پلرونه چې مړه دي خو هر ته ژمدي خو کوو چې موږ هغه وخو وینو که نه. الله سویتی الله ویتی قل پیغمبر ته دا ویتی چې الله یحییکم الله جل جلاله بو یحییکم رمجوی دی تو سے ثم یمیتکم اللہ پاک رمجوی تو سے نطفے ہوئے اللہ تستا صورت تیر کا سیل اللہ دیر کرلا رمدی اللہ پاک روئے ثم یمیتکم بیابا اللہ پاک تو سے مڑکئی بمو ثم یجمعکم الى یوم القیامت بیابا تو سے اللہ پاک ارجم کوی رمدی الى یوم القیامت قیامت ریستا لا ریب فیه چې دغه قیامت ریز په وکه کېدلو کې شک او شبهه نشته ده ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلک په دې باندې نه پیږي چې دا به داسې کیږي خو دا هر څه به کیږي لکه قیامت پر درومي قیامت په وکه کیږي علیه السلام چې کومې پیشنګویي کړې هغه بالکل رښتونې کیږي دجال به هم ظاهریږي اروځي به مهدي رضی الله تعالی عنہ دغه ظهور وکړي عیسی علیه السلام و نزول کوي د اسمون نه نو دا موږ خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ویلي دي د نبی علیه السلام متعلق یهودو به دا پیشنګویي کولې که نه چې د نبی آخر زمان زمانه قریبه ده اوس په پیغمبر په دغه زمانه کې په باقاعده به ګشتونه پسې کول دې علاقې کې به وي ځکه چې دا علامت ظاهر شوه ده داسې وه تاسې ټولې تاریخ د پیغمبر هغه کتله ده بیانیږي نو بیا هغه شی وشول که نه چې پیغمبر الله پیدا که پیغمبر الله لوی که پیغمبر ته الله پیغمبري هم ورکړه او هغه پیغمبر اعلان هم د خپل نبوت وکړه چې پیغمبر د الله پاک ځایه دغه دین یې کړه دغه مته کتاب ورکړه ده پیغمبر وفات هم شو امت یو الله ورکړه صحابه غوندې جماعت الله ورکړه هغه پیغمبر چې هم کومې پیشنګویي کړې په هغه وخت کې چې زه هلته کې غزوه خندق په موقع کې خندق کندي او یو چټان چې دا هغه په ګنټۍ باندې وایي سپڼ کې وي نه چږېږي نو یې چې په دغې کې موته د قیصر او د کسرا محلات مې پکې ولیدل چې الله به دا درکوي منافقینو به وي چې الوژې نه د په خېټه پورې کوڼې تړلې دي او د قیصر او د کسرا محلات ویني پکې بیا دا دې وینې دي عمر رضی الله تعالی عنہ ابوبکر رضی الله په زمانه کې شروع په وشول فتوحات شام کتاب وګورئ د مسلمانو چې کوم بهادرۍ کړي دي او کوم هغې
د دین لپاره قربانۍ کړې عقل حیران شي کوم الله سره امدادونه کړي په د یقین باندې به لګیا وو زر کسان هغه په یو لاک باندې ورغل ویلې وی موږ ته خپل پیغمبر ویلي چې دا به الله در کوي لهذا پروا هم نشته او که چېرته مړه شو بیا په دغې نه بهترینې زندګۍ ته ورغللو خورې د موږ دا د انتظار بیا کوي نو هغه د شام فتوحات وشول د فارس فتوحات وشول تو پاکستان ته هغه صحابه کرام هر څه ثابت شل که نه درنګې اوس موږ قیامت ته دا به کله رسي یاره دا ملاون خو چاټ پټ یی چې نږدې ده او دا دي خو رونغه